د بلخ ولایت د والي په مشرۍ د دغه ولایت په کچه د امنیتي او ټولنیز وضعیت د څېړلو په موخه غونډه جوړه شوه. دغه غونډه د قرآن عظیم الشان د څو مبارکو آیاتونو په تلاوت سره پیل شوه. په پیل کې د بلخ ولایت د علماو شورا رئیس شیخ عبدالجلیل شهید خیل د علي قدر امیر المؤمنین د فرمانونو او د لوړپوړو چارواکو د مصوبو د تطبیق په اړه خبرې وکړې. نوموړي دغه راز د چارواکو ترمنځ پر لا زیات اتحاد، یووالي او همغږۍ ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د مشرانو د حکمونو منل او عملي کول پر هر چا لازمي دي. ورته مهال د بلخ ولایت د استیناف محکمې رئیس شیخ محمد ګلاب فاروقي د کوکنارو له کښت څخه د مخنیوي د حکم او د غرض په دې برخه کې تورنو کسانو ته د سزا ورکولو په اړه معلومات ورکړل. ورپسې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي محمود الله زرار د جهادي ارزښتونو د ساتنې او د جهادي اثارو د راټولولو په اړه له ګډونوالو سره معلومات شریک کړل. نوموړي وویل چې په بلخ کې له 3 سترو انقلابونو وروسته ډیر جهادي آثار پاتې دي او د ولسوالیو له مسؤلینو یې غوښتل چې د یادو آثارو د راټولولو لپاره د اطلاعات او کلتور له ریاست سره په ګډه کار وکړي. همداراز د بلخ والي د جهادي ارزښتونو د ساتنې پر ارزښت خبرې وکړي او د روسانو، انګریزانو او د امریکایي اشغالګرو پر وړاندې د مجاهدینو د سرښندنو د ثبتولو پر اړتیا ټینګار وکړ. نوموړي زیاته کړه چې مجاهدینو په د 3 واړو انقلابونو کې سترې قربانۍ ورکړي او اوسنی اسلامي او شرعي نظام د همدغه قربانیو پایله بلل کیږي او ساتنه او بقای اوس د هر چا دنده او مسؤلیت دی. نوموړي زیاته کړه چې د غوره حکومتولۍ لومړی شرط امنیت دی او د خلکو د امنیت تامین باید د مسؤلینو اساسي لومړیتوب وي. د ټینګار وکړ چې د امیر المؤمنین د فرمان له مخې په ټول هیواد کې د تریاکو کښت، پیر، پلور، لیږد او مصرف منع دی او له ټولو مسؤلینو یې وغوښتل چې د دغه ډول کړنو په جدي توګه مخنیوی وکړي. دغه راز یې د جنایي جرمونو، د مرموزو وژنو، ډلییزو غلاو او نورو ناوړه پیښو پر وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ او له مسؤلینو یې وغوښتل چې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي. په پای کې د بلخ والي او ځلبیا د تریاکو د کښت پر وړاندې پر جدي مبارزې ټینګار وکړ او له ټولو مسؤلینو یې وغوښتل چې د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره پراخې هڅې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د اړتیا په وخت کې د کرنیزې ځمکې کروندګرو ته ځانګړې شي او دغه راز دی د کرنې له ریاست سره په همغږۍ د اوبو واړه بندونه او د اوبو ویالې جوړې شي ترڅو بزګران حلال کښت ته وهڅول شي.